یو سړی دی هغه لګیا دی سندره وی، خشته آواز یې دی ښکلې مزېدار. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په لاره تېرېږي. عبدالله ابن مسعود په لاره ځي، دنیا ډله راغونډه ده. هغه آواز عبدالله ابن مسعود واورېده، د هغه ډم هغه آواز یې واورېده. اوهو ما احسنه صوت، دا څه خشته آواز دی. لو قرأ بها القرآن. اوهو دونه خشته آواز، ارمان که په دې د خدای قرآن لوستی وي څه ښه به وه. دا آواز خو سندرې له نه دی پیدا، دا آواز خو مناسب دی چې د الله قرآن پې ولوستلی شي. چې دا خبره څنګه عبدالله بن مسعود وکړه، نو دا خلک بیا هم د ملا احترام کوي. ګناه ته ولاړ خو چې عالم وویني نو منډې کړي. چې خلکو شاته وکتل عبدالله بن مسعود، نو خلک خواره واره شو. هغه ډم وایي دا خلک ولې منډې په تللو شو؟ وایي دا عبدالله بن مسعود په دې لاره تېر شو، یو خبره یې وکړه. وایي څه ووایې؟ عبدالله بن مسعود ولاړ غریب. وایي څه ووایې؟ وایي دی وایي چې ډېر خشته آواز دی، ارمان که د خدای قرآن یې پې ولوسته. بس چې دی وایي بس هغه هغه هر څه مات کړل، د کوم ډمتوب سامانو هغه یې مات کړل، ختم. راغی عبدالله بن مسعود پسې کېناسته. وایي ما ټول عمر په دې خپل آواز باندې شیطان خوشحاله کړی، بس ستا د آواز په ما ولګېد، اوس به څه کوم؟ ما به معاف کړي پروردګار؟ بالکل به دې الله معاف کړي، بالکل به دې الله معاف کړي. نو ابن مسعود سره شاګرد شو. د شپې عبدالله بن مسعود خوب ویني. چې خوب ویني نو الله تعالی ورته په خوب کې فرمایي، رب العالمین ورته په خوب کې فرمایي، وی دغه سندرغاړي له زما د محبت زیری ورکه، زما د محبت زیری ورکه. نو هغه ورته وایي چې تاله د الله د محبت زیری در کوم. نو هغه مو جړل او عبدالله بن مسعود مو جړل. نو چا ورته وی عبدالله بن مسعود ته ولې جاړې؟ وایي چې د خدای دوست جاړي نو عبدالله به ورسره نه جاړي. ویهدي الیه من ینیب. نو رب العالمین ته چې څوک هم انابت کوي که نه، الله ورته بیا د خپل ذات ته رسېدو لاره ښیي. الله یجتبی من یشاء من عباده ویجتبی الیه من ینیب. نو دا اخیری یو وجه دې آیت کې رب العالمین ځکه ذکر کړې ده چې موږ په دې مکلف شو. ورونو د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې د الله ذات ډېر مهربانه ذات دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی سندرې به وي، ګانا بجانا والا، او شپېلې به ورسره وه. په هغه شپېلې به شپېلې والا، او د هغه شپېلې نه علاوه به لګیا سندرې به یې وې، هغه باجه به یې والا. دنیا به ورته راغونډه وه. دې ګمراهۍ ته خلک راغونډېږي نو چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه، نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده، او ده به په خشته آواز ولا الله یو حسین آواز ورکړی. دا د پیسو باران به وکړي. اوس هم خلک په دې ډمان اومان د پیسې میسې نه دي. پیسو باران به، چا به الوا راوړلو، چا به ډوډۍ راوړلو، چا به خوراکونه راوړلو. ده به هغه خپله نخره وکړله، شعرونه به یې وې، ښځې به هم راتلې او سړي به هم راتلل. لیکن وروڼو د هر څیز یو خپل اندازه یې. بوډا شو، چې بوډا شو آواز یې لاړ برباد شو، ختم شو آواز. نو خلک خو به د آواز له راتلل، خشته آواز باندې به ګانه کوله او غزلې به یې وې، هغې له به خلک راتلل. چې بوډا شو هېڅوک وله نه راځي، او د ارامه پیسه ګورې ټینګېږي هم نه. چې څه یې ګټلي هغه یې والوزول، ختم، پلوپری ختم. اوس بوډا شو، یو ځای لځي هغه خپل بکس کي دی هغه باجه، او باجه وایي اواز ورسره کوي. نو اوس خو د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي، نو څوک هم وله نه راځي. بل ځای کیني څوک هم وله نه راځي. بل ځای کیني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي، لاس یې مصرفېږي، هغه باجه هم کار نه کوي، هېڅوک نه. شپېلی راوالي، هغه شپېلی کې څه ده خولې نه اواز نه، خولې نه جرابه جوړه ده، نو پوکې وباسي، پوکې هم نه شي ایستی، ډوډۍ پسې غریب اریان دی. یو متل دی، هغه یو ځای کې یو ډمان راغلی و، یو سړي ورې پوزکۍ رایستی و، نو هغه ډم لګیا دی، ډمتوب کوي، نو هغه هم اواز خراب و، ټول خلک دی لاړل. دغه پوزکي والا ورته پاتې شو، نو ټول لاړل. نو دا ډم دی پوزکي والا ته وایي زما د اواز جو ستا ډېر خوښ دی ښه، ځکه چې دا ټول لاړل ورته پاتې شوې. وایي خدای دې بېخ ستا د اواز وباسي، دې پوزکي ته ناست یم، دا ډول به دې اوچت کړه چې دا خپل پوزکي اوچت کړم. نو اواز د خدای نعمت دی رونو، خو چې د الله په ذکر کې وچلی. الله اکبر. اواز د الله د خدای لوی نعمت دی، خو چې د الله قرآن پیدا کې او خشته نعتونه پې ووایې، نظمونه پې ووایې، د الله صفت د پیغمبر صفت پې وکړي. نو چې دی بوډا شو، نه شپېلی والی شي،
نه باجه والی شي نه چغې والی شي نو نار نه وردي اوږې تږې دی. نو دی راغی مدینې شریفې ته بلکل نارې پې تېرېږي. نو د بقي مقبرې ته لاړ، جنت البقي چې کومه مقبره ده، نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست ګرځي پکې، یو زوړ قبر یې صحیح که ناست دی. نو هغه قبر کې لاړ سملاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ماله چې کم وخت کې اواز را کړی و نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي. چا به الواګانې راوړلې، چا به ډوډۍ راوړلې، چا به را باندې پیسې شیندلې. اوس مې لاړ اواز ختم شو، لاسونه مې رپېږي، هېڅوک نه را نږدې کېږي. خدایه هر چا پرېښودم، خپلم پرېښودم، پردوم پرېښودم، بچوم پرېښودم، اخیري وخت مې دی الله تعالی راغلی. زه خو نار نه وریم، د 5-6 ورځو نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي. خدای تعالی راغلی مو دې قبر کې درته ملاستې مو 2 څادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي، نه مې د قبر کنېستو ته حاجت شته او نه مې کفن اغوستو ته حاجت شته. بس خدای ما نه سو باسي چې بس په دې قبر کې سملم چې خبره خلاصه شي، بل څوک مې نشته. هم تعالی راغلی. وروڼو یو مثال به درکم. کم د انسان یو زوی دی، خدای دې نه کړي خو چې د چا زوی فالج ووی نو ټول خلق به دې تختی، خو مور پلار یې پرېښودی شي نشي پرېښودی. خپل خپلوان هم بیا نه را نږدې کېږي ورته، دوستان هم بیا پردي شي، ګاونډیان هم بیا پردي شي، مور او پلار نه پردي کېږي. که د دنه غل او متیاد هم په دا کټ کې بیږي، خو هغه مور راځي او د دې بچي هغه متیاد هم پاکوي، هغه نه پردی کېږي. هغه پلار به ګرځي حرام او حلال به را پیدا کوي، خو دې بچي له به راځي پردی کېږي نه. الخلق عیال الله. مونږ ډېر ناقصه سوچ دی، مونږ پوه نه یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مخلوق د الله داسې دی لکه د انسانان چې د خپلو پلارانو نه د پلارانو څنګه دي، داسې د خدای اولاد نه دی، د خدای بچی نه دی، خدای له اولاد او بچی نشته، خو لکه څنګه چې بنده په خپلو اولاد مهربانه دی، دارنګې الله په دې خپلو بندګانو مهربانه دی. چې د هر چا نه ناپوره شی وتښتي او هر څوک دې وغورځوي نو خدای ته ودرېږه، نو خدای دې نه غورځوي، ځان ته دې رانږدې کوي، خدای دې نه غورځوي. یهدی الیه من ینیب. الله قرآن شریف کې فرمایي چې لږ دې الله ته انابت وکړو، لږه رجوع دې وکړه، نو خدای دې پس ځان ته رانږدې کوي. بیا الله یجتبی من یشاء من عباده، پرېږدي دې نه. بیا نو وی خدایا کفن ته مې اجت نشته، اغوستې مې دی، قبر کنېستو ته مې اجت نشته، پکې ملاستې او د 2 ورځو نارې ما آواز مې لاړ خراب شو، باجه نه شم والې، څوک ډوډۍ نه درکوي. پروردګاره بس ما نه دلته سو بس. هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني، حضرت عمر فاروق، او په خوب کې الله ویني. الله ورته وی لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی، او اخر وخت کې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغی، ټولو خلکو شړه، بچو شړ، پردو شړه، ماله راغی. فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا او راولې او مضبوط منصب ورکه او ځان ته نږدې کا. اله شابه دله ورشه د ده په نږدېکت تاله د جنت مرتبه اوچتو، شابه فټافټ ځان وررسوه. حضرت عمر غوندې هغه شخصیت الله ورلیږي چې د کم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث به درته ووی چې د اسمان فرشتې د چا په ایمان یو بل زیری ورکوي. حضرت عمر را پاسېد چې راغی بقي کې ګرځي، یو خوا بل خوا منډې وی چې ورغی چا کم قبر کې پروت دی، یو زه ګوري یو کنده بله کنده چې ورغی دی پکې پروت دی. چې دا حضرت عمر ولید لوی هیبت، د حضرت عمر خو لوی هیبت وکړ. حضرت عمر د هیبت نه خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي یوې ښځې منښته کړې وه، حضور پاک ته راغله وی صاحب ما یو منښته کړې ده، که د دې جهاد نه ته خدای سالم واپس راوستې نو زه به تنبل وم. وی که منښته دې کړې وې وه او که دې نه کړې مې وه، وی نه منښته مې کړې ده. نو لګیا وه د خوشحالۍ نه تنبل و. دې کې حضرت ابوبکر راغی همغسې تنبل وی، حضرت عثمان راغی همغسې تنبل وی، خو چې حضرت عمر را ننوته نو زه یې تنبل د لاندې کړه، د پاسه پې کېناسته. حضور پاک وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه ځای نه تښتي، چې ته کم دی را شیطان تښتي. وی دې تنبل و ابوبکر راغی، زه ناست وم هغسې و، ابوبکر راغی همغسې و، عثمان راغی همغسې و. وی چې ته رالې نو وی تنبلې د ځان لاندې وی د الله رسوله ته مناسب چې خلک ستا نه ویرېږي. او یو بل روایت کې راځي، اولو زمونږ حدیثو کې تیر شو، بار حبشان یو جینۍ وه حبشیه، هغه وینځه وه، دا وینځې خو هر څه کوي نو ماشومان ورته راغونډو او دا وینځه ورته ګډېده په لاره کې.
وینځه ورته ګډېږي سندرې وایي او توره وینځه ده ماشومان ته ګیر چاپېره راتاو دي. نبي کریم صلی الله ته د دروازې د په سوري نه وکتل. عایشې ته وایي راشه عایشې وګوره ښځې ته وګوره. هم پېغله ښځه نه وه لکه جنۍ وه. د جنۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راتاو دي. تماشې کوي ورته تعجب کې دي. دی کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی ښځه مو تښتېده ماشومان هم وتښتېدل. حضور پاک وفرمایل وی چې عمر راغی او هغه ښځه د انساني شیاطین او جن شیاطین راته ښکاري چې په دا کوڅو کې منډې وایي. عمر دا وجل عمره وایي چې په تک په کومه لاره دی شیطان تا سره یو دی په لاره نه ځي. د هیبت دی چې څنګه ورغې اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی. چې عمر یې ولید بس پره پیدو شو. دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال د خدای نه کو چې دلته ملک دا خو امیر المؤمنین راغی دا هغه خو لوی هیبت دی دا به څه کېږي. حضرت عمر فاروق د مټه ونیوه وی یارېږه ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست قبر نه وباسه. ما ته انابت کړی دی ما ته رجوع کړی ده. ټولو خلکو پرېښود زه خو یې نشم پرېښودی که ټول خلک دې پردي شو زه خو دې نشم پردی کېدی که نه. روچتې که بویه ته تنخوا د بیت المال درته مقرر شوه بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته او زما ځواني د عبادت وه نو ما په ډمتوب کې تېره کړه. زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د رجوع د نیو دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي نه مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د هر څه نه پرېوتم نو بیا مې ځان ته خدای راکاږي. دونه مهربانه ذات بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زاره یهدي الیه الله ځان ته نږدې کوي څوک من یونیب چې څوک ځان الله